آصفه د سیرلی به کله راولي سلامونه دوستانو نن به ته په افغانستان کې د کرکټ فاینل میچ ښایم چې څونه مینوال لري او څونه خلک کرکټ سره مینه کوي په افغانستان کې نو ویلاګ راسه تر اخره پورې وګوره شایانه دا دونه خلک څه ته راغونډ شوي دا د کرکټ فاینل دی او راټول شوي دلته فاینل به کېږي انشاءالله ستا به خیال څونه نفوس به راغونډ شوي یاره ای به دغه 1500 کسان خو به راټول شوي او ګرمي هم څه وه د خیال لرې دلته یخې اوبه دي دې کې ورته لامبې او بس چې کله ګیم شروع کېږي بیا به خلک تماشې ته کښېني نو ماشاءالله د کرکټ مینوال ډېر زیات را روان نو په سټیډیم کې پاسپورټ هم میلاوېده موږ ورته هم ځان ته پاسپورټ راواغېستل د پیچ اپډیټ دا دی چې سیمټي پیچ باندې به فاینل لوبولی کېږي ماشاءالله کرکټ مینوال هم ډېر ښه راغلي دي او ټیمان هم رارسېدلي دي انشاءالله یو څو منټه پس به زموږ کرکټ فعاله شي میدان کې مینوال چمتو دي راځئ کرکټ میدان خاموش دی بزرګ رسام نشته رافي کې بال هر څه کولای شي نو میچ شروع شو او دا د میچ اولنی بال دی ماشاءالله یار د کرکټ مینوال دومره زیات راغلی چې سټیډیم مکمل ډک و یار میچ خو غټ میچ ما تاسو ته مکمل میچ نشو ریکارډ کولی په دې ټایم کې زموږ یو اننګ سر ته ورسېده او خلکو مونځ ادا کول شروع کړو او دا هم زموږ د وینینګ مومنټس دی هر کس کوشش کوي او منډه وهي چې سټیج ته ځان ورسوي ورزش د مینې لوبه ده او د صحت لپاره یو ستره لاسته او دا سیرلی د خرڅ یا نمایش لپاره نه دی راوستی دا د وینینګ ټیم لپاره راوستی دی سره ټولو بریا اخیستونکي لوبډله د هغوی کپتان رحمان الله دې تشریف راوړي او ورکړل شوې جایزه او انعام چې دغه په وطني دودو سره دی دا د محترم مشرانو د لاسونو څخه ترلاسه کړي Ante Wagata. ماشاءالله نن ډېر سخت خوشحاله یم ځکه چې په هېواد کې ماشاءالله دغه شان خوشحالیانې دي او زه خپل افغانستان دغه شان خوشحاله غواړم الله پاک د افغانستان دغه شان ښاد او آباد نو دا و یو عادي کرکټ فاینل میچ په افغانستان کې دا څه ښایسته ویلاګونو لپاره ثناء الله افغان پیل وکړی